فقط زه درې خبرې نن تاسې ته د دغه آیت اړوند کوم، نور به مسله او موضوع سره ختمه کوو. د نفسي خواهشاتو مخالفت دا راسره واورئ، بیا به ارمان کوو. علماو لیکلي دي خپل نفس د خواهشاتو سره ګرځول درې درجې لري. واورئ، درې درجې. تر ټولو اولنۍ درجه نفس د خواهشاتو سره ګرځول هغه څه شته؟ هغه دا دی چې انسان خپل عقیده درسته کړي. کوشش به دا کوو چې زموږ عقیده پر قرآن او پر سنت برابره شي. د الله په باره کې، د رسول په باره کې، د فرشتو په باره کې، د آسماني کتابو په باره کې، د هر شي په باره کې زموږ عقیده باید څه شي. که د چا عقیده د قرآن او سنت سره برابره شول، داسې شخص د سني مستحق دی، بیا ته اهل سنت والجماعت ورته ویلی سي، ته سني ورته ویلی سي. که د ده عقیده د قرآن او سنت سره په ټکر کې و، د قرآن او سنت سره مخالف و، داسې کس د دې قابل نه دی. بیا سني مه ورته وایه، بیا دی غلط کوي چې ځان ته څه شوی سني وایي. مهمه عقیده ده. په اوله مرحله کې به د عقیدې اصلاح کوې، د نفسي خواهشاتو مخالفت دا دی. په سورة الانعام کې الله عز وجل څه فرمایي؟ وان هذا صراطي مستقیما. دغه قرآن، دغه اسلام، دغه تعلیمات د پیغمبر الله عز وجل فرمایي دا زما لار ده، مستقیما په داسې حال کې چې سیده ده. فاتبعوه، راسئ د دې سیده لارې پیروي وکړئ. ولا تتبعوا السبل، د شیطاني لارو، د کږو لارو، د بدعاتو، د خرافاتو، د رسمونو او رواجونو پیروي مه کوئ. هغه پیروي مه کوئ. فتفرق بکم عن سبیله. که چا د قرآن و سنت لاره پرېښول، د منهجو، د مسلکو، د مذهب لارې پرېښول، شیطان به مو خراب کړي. څوک به یهودي کړي، څوک به نصراني کړي، څوک به دهري کړي، څوک به ملحد کړي، څوک به زندي کړي، څوک به بېدینه کړي. زه خو چې د دې نوو ځوانانو څخه کله کله یو شی واورم په غوږ باندې، یا کله کله په دې رسنیو کې پوسټونه تاسې ویني، والله سړي ته ژړا ورځي چې ظالمه تا ځواني په چیش کې مصرف کړل، ته د مسلمان په کورنۍ کې پیدا شولې، نن ستا د خبرو څخه د الحاد بوی راځي، نن ستا د خبرو څخه د منافقت بوی راځي، نن ستا د پوسټو څخه د زندقیت بوی راځي. ځوانان نن تباه دي، تباه د عقیدې په بخش درشه. هغه کسان الحمدلله ښه ترتیبه باندې روان دي. نو دا تر ټولو اهمه لار ده چې عقیده انسان درسته کړي. یو دوم شی واورئ، د نفس د مخالفت دومه درجه دا ده، وایي کله چې د انسان په ذهن کې د ګناه خواهش پیدا شي، انسان دی، ځوان دی، د ګناه خواهشات پیدا کېږي، موږ سره نفس و شیطان ملګري. وایي کله چې ستا په زړه کې د ګناه خواهش در پیدا شي، نو ته د آخرت ورځ را په یاد کړې. د آخرت ورځ چې را په یاد کړل، د دې آخرت د ورځې د یادېدو سره ګناه پرېږدې. دا دومه درجه د نفس تزکیه ده او د نفسي خواهشاتو مخالفت دی. دا ښه درجه ده. هر وخت چې انسان د ګناه په یاد شول، د سورة دخان د ګناه خواهش را پیدا شو، د سورة دخان دغه آیتونه مستحضر کړي. ان شجرة الزقوم، د ګناه وبال چې هغه زقوم دی، د ګناه وبال هغه اور دی. قرآن کې الله عز وجل هغه کسانو ته چې د یتیمانو مالونه خوري، ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. څوک چې د یتیم مال ناحقه خوري، دا خېټو ته اور اچي، اور اچي، ګناه اور د اور. د نفسي خواهشاتو د مخالفت دومه مرحله دا ده چې د ګناه خواهش په زړه کې در پیدا سو، وایي د جهنم اور را په یاد کړه، د الله عز وجل مقرر کړي وو ټاکلي عذابونه را په یاد کړه. نو چې تا ګناه پرېښول، معلومېږي چې ته په هغه فارمول کې سم روان یې، پر هغه قاعدې و ضابطې سم روان یې. فان الجنة هي المأوى، چې زموږ ځای به چی شي، هغه به جنت وي. یوه نکته دلته داخل واورئ، ګورئ، دومه درجه تقوا چی شوه؟ چې د ګناه خواهش را پیدا سو، موږ د آخرت عذابونه رایاد کړو، ګناه پرېږدو. ورته دې تکمیل علماو لیکلي دي. ته غواړې چې په دغه درجه کې مکمل جوړ شې، مکمل، وایي د دغه ګناه ترک، د ګناه د پرېښولو تکمیل دا چې دی په ترک د شبهاتو کېږي. یو خو معامله راله چې دا زنا د العیاذ بالله حرامه ده نه کوم، شراب دی حرام دی نه کوم، غلا د نه کوم، درواغ دی نه کوم، فحشا د نه کوم، غیبت دی نه کوم. بعضې ګناهونه خو ښکاره دي چې نه کوي. ځینې وختونه انسان په یو شي کې پساو سي، اوس اریان سي چې خدای دا څنګه وکړم، دې ته وایي شبهات. که یو څوک غواړي خپله تقوا کمال ته ورسي، دا خپله تقوا بلکل اتمام ته ورسي، هغه شخص ته پکار دي چې د شبهاتو څخه پرهیز وکړي. مشتبه معامله پرېږده. د شبهات مثال چې شبهات څه ته وایي؟ شبهات هغه ته وایي چې نیت تا ته حلال در معلوم دی، شبهات هغه ته وایي چې نیت تا ته حرام در معلوم. بینه بین اخته چې دا څنګه معامله. مثلا یو سړی
یو سړی دی مریض دی پر اوداسه قادر دی اودس کولی شي لیکن دی په دغه ځای نه پوهېږي که ما د اودس وکړي د اوبه به ما ته تاوان کوي که به تاوان نه کوي کېدای شي چې زه د اودس وکړم د اوبه ما ته تاوان وکړي مریضي مې ورداسي کېدای شي چې تاوان راته ونه کړي په دغه صورت کې څه کوي په دغه صورت کې بهتره طریقه چی شته چې دی اودس وکړي چې دی پر اوداسه قدرت لري یو مثال دی نه یو سړی دی پر ولاړې قدرت لري په ولاړه لمونځ کوی شي لیکن د ډېر مشقت سره لمونځ کوي اوس دی په دغه پسې پیشي کې اخته وي چې آیا ما ته به په دې ولاړه د لمونځ په دې ناسته به ما ته لمونځ روا که نه دی روا دلته دوه صورته دي نه دلته هغه صورت معلوم دی چې روا دی نه دا دی چې نه دی روا دلته هغه شک والا معامله پرېږده ولاړ سي څه تکلیف وکړه په ولاړه د لمونځ وکړي حدیث شریف کی راځي نعمان ابن بشیر رضی الله عنه فرمای الحلال بین نبی کریم علیه السلام یو ورځ فرمایل حلال ښکاره دي کډو روا دي پټاټې روا دي د پسه غوښې روا دي د چرګ غوښې روا دي د غوا غوښې روا دي شیدې روا دي مستې روا دي شلومبې روا دي خو دغه ته حلال وایي الحلال بین حلال هم ښکاره دي والحرام بین حرام هم ښکاره دي حرام څنګه ښکاره دي خنزیر غوښه حرامه مردار حرام بیدون کې وینه حرامه ده وبینهما امور مشتبهات په دې مابین کې یو څه شان په شک و شبهې کې دي په دې مابین کې یو څه شان په شک و شبهې کې دي د شک و شبهې معاملې مه کوئ ډالر ولاړې 180 ته ورسېدې لیکن زموږ د یاران ورته ناست دي په کتابچه کې په دې پسې ولیکه دا مې در پسې ډالر کړي دا مې در پسې افغانۍ کړلې بیا نو د جمعې لمانځه ته هم په صفې اول کې ناست داسې نه شئ وروره ماته څوک مه ګرمه هغه جان څوک پشته مشته ولیکي دا به بل عذاب سو ډالر لاړې 180 کور یې زموږ خراب چا ډالر لري دا خو مزید چا نه لري دا خو کور خراب څنګه زندگی مو په کالدار ده ټول شان مو په کالدار دي لیکن اوس بیا څه پیښ شو بزرګان هم راله صوفیان هم پکښ راله پرون یو چا د ګریشه زنګ راولي ما پر یو چا باندې کالداري باندې دا مسله واورئ ګورئ دا ورسوي تر یو ځای یو چا زنګر ما پر یو چا کالداري باندې کالدار ورځ په ورځ ځانه چې ډالر لاړې 180 دی نه دی خبر په کاریزو کې دي زه دا د کالداري اوس په ډالر وړم دا اوس ما ته روا دي ما د کومې خوا روا دي که دا کالدار مخ پر لوړه تللی وای ګټه کړې بیا ته اړولې په ځان پسې یو خبره ده نو دا طریقه نه ده روا مثال واورئ د دې دلیل واورئ ما ته ګورئ ستا پر یو چا 1,00,000 روپۍ باندې دي هغه دې پوره وړی دي که دې نه دي پوره وړی ستا پوره وړی دي تا چې د یو چا سره 1,00,000 پور وکړي هغه په مرجه کې دي هغه په نادالي کې دي هغه په کاریزو کې دي هغه ستا پوره وړی دي دا مو یوه معامله سره وکړه شمسیان دې ورکړي جنس دې ورکړي 1,00,000 روپۍ دې پر باندې سولې هغه پوره وړی دي و ډالر دي چې سول وړ ولاړې کالدار پالتو شي سول بې معنا سول اوس تر ولاړې هغه سره خبر نه دی د سره واټه کوي په دې باندې ته سم پیږي یو معامله خو تا د پور سره وکړه خو بله معامله اوس ته راولاړېږې واټه ورسره کوې بیه صرف ورسره کوې مطلب څه دی چې ته هغه کالداره څه به کوې هغه کالدار ځینې اخلې ډالر ورکوې یا ته ډالر ځینې اخلې کالدار ورکوې څوک چې واټه کوي په دوو جنسو کې یو جنس باید قبضه شي دلته تا د کتابچې په مخ کې دا ولیکل چې ما افغانۍ ما کالدار یې درپسې ډالر کړلې دې ته وایي پور په پور خرڅول ستا پر هغه پور باندې و هغه پر تا باندې پور خرڅ کړي تا پر ده باندې پور خرڅ کړي په مابینځ کې قبضه نشته نو دا طریقه ناروا ده دا طریقه چې شته دا منع ده که غواړې چې حلال یې کړې هغه سړی راوغواړه هغه سړی راوغواړه دغسې خپل د صرافۍ پیسې ورکوه دغه پیسې واخله زما پور راکړه چې شوه که زما پور پور چې درکړلې بیا وروسته یې کوي واټه ماټه ورسره واټه یې کوي یعنې د چا په غیاب کې پر هغه باندې افغانۍ په کالدارو اړول د چا په غیاب کې کالدارې په ډالر اړول دا شرعا جواز نه لري وبینهما امور مشتبهات په دې مابینځ کې بعضې شان مشتبه دي زموږ د خلکو یو عیب داري واورئ خوا مه بدوئ زموږ د خلکو یو عیب داري چې پوښتنه نه کوي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون که خپله نه پوهېږئ د ذکر د خاوندانو څه پوښتنه وکړئ که خپله نه پوهېږي د علماو څه پوښتنه وکړي زما څه پوښتنه مه کوئ مفتي ته ورسئ یو داسې شخص ته ورسئ چې په معاملاتو باندې پوی په راکړه ورکړه پوهېږي پوښتنه نه کوي فاتحه اخلي زما څه پوښتنه نه کوي چې ملا صاحب فاتحه څنګه ده فاتحه په رواج باندې اخلي فاتحه په رواج اخلي لوړ سپیکران راته چلاند سربیر لاندې راته چلاند که زه فاتحه په رواج باندې اورورم چې لوړ سپیکران خلک په ضروري خلک په تکلیف وي ته د ریا دپاره فاتحه اخلي که د نامه دپاره کې د خدای دپاره
د فاتحې مقصد خدا دی چې ته کښېنه تا ته خلک راځي د یو حال در سره شریکوي چې خدای پاک دې وبخښي نو دا لوړ سپیکرانو دې څه کوي په فیسبوک کې دې اعلان پورته کوي په راډیو کې دې پورته کوي په واټساپ کې پورته سو دوستان خبر سول انډیوالان خبر سول دغه یو دوې درې سورناوي چې لوړي پرتې دي دغه لا پاتې دي اوس دا کوم وایي مولانا سنجان صاحب شهید رحمه الله دا د الفاظ زید ما سي نقل کوم هغه وای په مشکم د مانسته هغه خورا درګي پر دي شان هغه وای په مشکم د مانسته دا د خبر نو بیا پښتون چې په مشکي بیا د مان څوک نو په مشکي وای زموږ د مان دغه د سپیکرانې چلاند کړي وسه مشترلان دي نو دا ترتیب موږ پښتنه نه کوو په فاتحه کې چې مړی مواخسي درې ته د جنازې لمونځ مور کوي یو څوک نه ولاړېږي چې دغه د اسقاط طریقه ورته بیان کړي چې اورور اسقاط خو ستا په شریعت کې مشکل نشته خو د اسقاط طریقه دا ده چې دغه مړي لمنځونه به معلوم وي د دې مړي روژه به معلوم وي چې څو روژې ځینې قضا شوي دي څو لمنځونه قضا څو قسمونه اخیستي دي نه دي معلوم دغه مړي به وصیت کړی دا مړي وصیت یې نه دی کړی لمنځونه یې نه دي معلوم وصیت یې نه زه خپل پر سر دا کار کوم لیکن هغه درېیم شرط چې د اسقاط د صحت لپاره دی هغه دا دی چې ته چاته دا د پیسو غوټه په لاس ورکوې دا به مسکین وي غریب وي دا د دې ځای چې په فیلډرانو کې سپاري په کورزینانو کې سپاري په دې نورو موټرانو کې د هر یو موټر قیمت شپږ ولکه کالداري دی دا په دې قطار کې ناستې پورته وکښته کړي د خدای بنده پسخان به وایي غریبان به مسکینان به هغه هم که د حج په میاشت کې کوم غریب و مسکین ناست او تا د اوه ټوله کو پیسو غوټه په لاس ورکړې چې واخله مسکین کاکا قبول یې کړ او د قبول کړ حج هم پر فرض دلته دې مور وربوره کړل دپاره کې مسکینان هم بیا نه درته کښي صرف وضاحت ورته وکړه دا پوښتنه خو وکړه چې دا فاتحه پر څه طریقه وکړو ادیره پر څه طریقه وکړو پر دونه رسم و رواج ځي څونه چې پر رسمونو رواجونو ځو الله عز وجل دغه سزا راکوي چې سنت طریقې راسخلي کوم قوم چې سنت طریقې ترک ولې هغه به جاهل جوړېږي هغه به ناپوه جوړېږي هغه به بیا داسې سره لاس ورګریوان وي نبی کریم علیه السلام فرمایي زما مثال د هغه شخص دی چې اور یې بل کړي اور یو سړي اور بل کړي پتنګان را روان دي په دې اور کې لویږي دی خوارکی ورته ولاړ دی یو پتنګ ټینګ پتنګ پر اور عاشق دی لکه موږ چې اوس پر بدعاتو عاشقان پر رسمو رواجو باندې عاشقان دا د پرون دربۍ مولید دا څه دربۍ دی پر مټر باندې ډله هله مسلمانان خوب خراب لنکۍ خراب نو څه مې درته وایي نو زما مثال دغه چې پتنګان راځي اور ته لویږي اخر ته دا سړی مغلوبه سي پتنګان ګرده اور ته لویږي نبی کریم علیه السلام فرمایي زه دغسې تاسې د غلطو لارو سپر یم علما یې حق تاسې ته حق خبره کوي چې وکړئ کوم شی چې فقهاو لیکلي کوم شی چې مذهب نقل کړی پروا نه کوي راځه دا مذهب پر اصولو یې برابر وکړه ته چې نن د جمعې لمانځه ته راسې خو سیده روان یې اودسخانې ته یا پلس یې تشناب ته کوچني استنجا وایه بیا راولاړېږي اودس کوې بیا دلته راځي لمونځ کوې ولې دا اودس کوې اودس مه کوه چې داسې رالې سیده بیا اودسه کښېنه دلته خو نو ته راته وایي چې ملا صاحب لمونځ بیا اودسه نه سهېږي اودس خو د لمانځه دپاره شرط دی دلته بیا زه درته وایم چې ملا مدیر صاحب اجي صاحب پلانکی صاحب ته چې اسقاط کوې ته چې فاتحه کوې ته چې اجره کوې ته چې کوزده کوې دا هم ځان ته شرطونه لري هغه ګوتمۍ د سرو زرو چې ته زوم ته په لاس ورکوې دا حرامه ده دا څنګه په ما دا ناروا کوې نو دا کسان چې نن سبا سره اخته دي ډالر پورته سو دا پر دې ډالر که دا پر دې افغانۍ که دا حرام کار دی دا حرام کار دی تاسې د علماو څه پوښتنه وکړي د یو چا په غیاب کې د یو چا په نه موجودۍ کې پر ده باندې پیسې وراړول دا شرعا نه دی روا د دغه جمعې د خبرو مطلب دا نه دی چې زه تاسو خپل تبار بیان کوم او تاسې پر غوږ راسوارئ د دې مطلب دی چې یو شی ویسو سره صرافان موږ دا نه وایو زموږ هر صراف چې دی الحمدلله د یو عالم نه دی یو عالم سره دی تعلق لري زنګ ورته وه پر واټسپ باندې پیغام ورته پرېږده خو دلته چې خپل معامله راله خر یې اورې نبي جلیګر صاحب نه خر یې اورې خطر نو شبهات د شبهاتو څخه پرهیز کول په دې سره د انسان ایمان تکمیلیږي دا دعا او یو بل وبا چې په موږ راګډه ده او د نفسي خواهشاتو سره تعلق لري علما ولیکلي دي چې ځینې ګناهونه ښکاره دي چې ما یې مثال درکړم یو بل شی چې هغه ته شرک خفي وایي هغه شی دی چې هر څوک په ځان نه پوهېږي هغه څه دی یو انسان عبادت کوي په عبادت کې ریا مقصد وي یو انسان عبادت کوي په عبادت کې ځان ښوونه مقصد وي چې نن سبا زموږ ته فاتحې سولې فاتحه د چیز دپاره کوي هر څوک چې ډېر خلک یې هدیرې ته راسي بس دا یو نوم دی دونه ډېر مټېر یې هدیرې ته راغلي زه دوی ته هم دا د غټو خلکو دپاره راځي د مسکین هدیرې ته ولاکه ډېر خلک راولي الله عز وجل ته محبوب مسکینان دي خانان د الله سلیری دي اغنیا د الله سلیری دي حدیث شریف دی
فقرا د امت به 1500 کاله تر اغنیاو مخکې جنت ته ځي. زه د اغنیاو مخالف نه یم. فقرا د امت به 1500 کاله مخکې تر عمراو د امت جنت ته ځي، لیکن د فقیر و مسکین هدیرې ته ډېر خلک نه راځي. نو دا څه شته؟ دا فالتو کیسه شول. نو کادره په نامه شول، فاتحه په نامه شول، کوزده په نامه شول، واده په نامه شو. نو د دې څه خوند شته؟ نو یو شی مې درښوي چې ځینې وختونه په عباداتو کې ریا ورګډې انسان نه پوهېږي. یو سړی عبادت کې د خپل نفسي خواهشاتو سره کوي. عبادت کې مقصد یې نه خپل پر سر یو کار کوي. رهنمایي مهمه ده. که چیرې دا کارونه خود سریزه وای، الله عز وجل به فقط کتاب نازل کړی وای، نبي به یې نه رالیږلی. نبي یې د دې دپاره رالیږلی دی چې ته رهنما غواړې. شیخ امام حضرت یعقوب کرخی رحمت الله علیه فرمایي وایي زه نجار وم. نجار ما ترکاڼي کول، د نجاري کار مې کوي. یو څو ورځې په دا خپل دکان کې وم، وایي په دې زړه کې مې داسې یو تاریکه محسوسه کړل. نو زه راولاړ شولم، خود سریزه مې روژې شروع کړې. د امني تقوا ده. روژې مې شراته یو څو نفلي روژې ونیسه. مونږ خدای دا دغه ولاړ شي، دا ظلمت و تاریکي ولاړه شي. نو روژې مې نیولې. د روژو په دوران کې یو ورځ رالم، په دې 4 طریقو کې یوه طریقه ده نقشبندیه. امام بهاءالدین نقشبند رحمت الله علیه د مجلس ته ویرالم. د مجلس ته چې رالم دته میلمانه راغلي دي. میلمانه چې راغلي دي ګوړې بعد ډوډۍ راویستل. نو ډوډۍ چې راویستل خان اوار شو. وایي زه شاته ناست وم، ما ته نه ویل چې راسه ډوډۍ ته. وایي زه شاته ناست وم، زه ډوډۍ ته نه ورسکېدلم. دی زما په حالت باندې پوه شو، الله عز وجل الهام ورته وکړي هر شی شو. وایي ما ته ویل چې هغه بد بنده دی چې دی په نفسي خواهشاتو باندې پسې عبادت پر نفسي خواهش باندې کوي. تر دغسې د نفسي خواهش تر عبادت داري. د نفسي خواهش پر روژې نیولو بهتره دا دی چې خوراک وسي. زه هلته پوه شوم چې واقعتا په هر شي کې یو رهنمایي ضرور ده. که تاسې غم لري، که تاسې شادي لري، ونیسئ د یو چا څه پوښتنه وکړئ. زه د خپل شادي پر دغه طریقه کوم، زه د خپل غم پر دغه طریقه کوم. دا که ته په غم کې بدماشي کوې، په شادۍ کې بدماشي کوې، بیا تا ته څوک دوام نه کوي، کوه. نو ښه خبره دا ده. انجینري چې کوو، ګوره یو څوک زه دغه تاریان یم چې دا د دین شاخ مو ولې داسې کمزوري شو. ځان هم درښه. یو سړی ښایسته بنګله جوړي، ځي انجینر صاحب ته ډیزاین راکوو، نقشه راکوو، پلانکۍ راکوه. د بنګلي د تعمیر په جوړولو کې انجینر صاحب ته ورځي، لیکن د دین په معاملې کې عالم ته نه ورځي. دا کمزوري ده که نه ده؟ شیخ حضرت یعقوب کرخی رحمت الله علیه فرمایي وایي ما امام بهاءالدین نقشبند رحمت الله علیه ته وویل چې حضرت زه یو پوښتنه درڅه کوم. که یو څوک په داسې زمانه کې و لکه نن سبا چې ده، چې نه فانی بالله شخص ته، نه باقي بالله شخص ته، چې یو څوک په داسې زمانه کې یو چا ته عقیده نه سمیږي. دا موږ تاسې اوس یو سړی دی، چا ته عقیده نه سمیږي. زه دا سړی پیر کوم، نه پیر کوم، دې عالم ته مې عقیده نه ده سمه، دې ته مې عقیده نه ده سمه، دې ته مې عقیده نه سمه. هر یو چې ویل یو ښه یې کړی، زما عقیده نه ده ورته جوړ. نو ما د امام بهاءالدین نقشبند رحمت الله علیه څخه پوښتنه وکړه چې حضرت که چیرې سړی په یو داسې ماحول کې راګیر وي چې پاکستان او هندوستان ته زه نه سم تللی، او دغه رقم عربو ته زه نه سم تللی، زه په یو داسې ماحول کې راګیر یم، زما او شاوخوا چې کوم علما دي یا پیران دي، هغو ته زما عقیده نه سمېږي. یو خبره ده، خو زه بیعت نه ورسره کوم. په داسې حالاتو کې سړی څه وکړي؟ وایي دا راته مشکل نشته، ضرور نه ده چې ته بیعت وکړې. په داسې حالاتو کې چې ستا یو چا ته عقیده نه سمېږي یا وخت نه لري، په داسې حالاتو کې د دې بهترین علاج دا دی چې د استغفار کثرت کوم. څنګه وکړم؟ د هر لمانځه وروسته 100 واره استغفر الله وایي. څونه وسه طریقه؟ د هر لمانځه وروسته 100 واره استغفر الله. څو لمانځونه موږ لرو؟ 15 لمانځونه لرو. د هر لمانځه وروسته 100 واره څو شول؟ 15 ضرب 100 دی 100. دا 100 واره استغفار دی. او بیا په دې باره کې حدیث شریف راته پیش کړي چې نبی کریم علیه السلام فرمایي وانه لیغان علی قلبی. نبی کریم علیه السلام فرمایي کله کله د زما پر زړه باندې یو خړواری راځي، یو تاریکه غوندې شی راسي. انسان دی. قل انما انا بشر مثلکم. کله کله د زما پر زړه باندې خړواری راسي. وانی لاستغفر الله 100 مره. بیا زه راولاړ سم د ورځې 100 واره استغفار کوم. 100 واره څه کوم؟ استغفار کوم. نو د نفسي خواهشاتو د قابو او د کنټرولېدو بل علاج دا دی چې انسان په دې دیني امورو کې د یو چا سره مشوره وکړي. زه ولا مشکل لرم، کور د مشکل لرم، د عبادت مشکل لرم، د جماعت سستي لرم، پلانکۍ ګناه راسې کېږي، هغه به ستا رهنمایي کوي. البته یو مجرب کس به وي، داسې نه موږ وارو. دریم صورت د نفسي خواهشاتو نه مخالفت دا دی چې هغه ما او تا وسا کولی سو. که یو څوک نه پیر لري نه فقیر لري، یو څوک نه علم ته ورځي، علماو لیکلي دي که ته غواړې د خپل نفس صفا کې چا ته نه ورځې، وایي تاسې مجاهده وکړئ، ذکر و اذکار ډېر وکړئ. په ذکر و اذکارو سره هم انسان یو مقام ته رسېږي. د ذکر او اذکار په کثرت سره انسان یو مقام ته رسېږي. علماو مفتي شفیع صاحب رحمه الله فرمایي که چا په ذکر او اذکار مثلا استغفار ډېر ویل، ذکر پر تسبیح ډېر ویل، د قرآن تلاوت ډېر ویل، دا داسې یو مقام ته انسان رسوي چې دې ته ولایت خاصه وایي.
شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه کتاب لري د شفاء العلیل په نامه باندې په دې خپل کتاب شفاء العلیل کې لیکلي دي چې 15 آیاتونه موږ په قرآن کې لرو. ما خو زړه غواړي چې ټول افغانان د 15 آیاتونه وایي، لیکن مشکل دي څوک یې وایي. دی وایي دا 15 آیاتونه موږ په قرآن کې لرو. دا 15 آیاتونه که څوک خپل معمول جوړ کړي، یعنی سل واره دی دا 15 آیاتونه وایي پر تسبیح باندې یا د هغه رقم په لمانځه کې چې هر څومره لوی مشکل وي الله عز وجل هغه مشکل رفع کوي. او قایل یې څوک دی؟ شاه صاحب رحمه الله دی. وعجمي ژبې ته واورئ تر څه وخت چې شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه د قرآن ترجمه نه وکړې، چا د قرآن ترجمې ته لاس نه وروړي. ول پام کوئ چې د قرآن ترجمه ونه کړي. په دې کې که چا غلطي وکړه سړی کافر کېږي، که دې کې که چا لاس د زموږ وخت لا نه دی، څو عمر مخکې هم دغه کیسې د قرآن اجکاري سره موجود دي. قرآن ترجمه چا نه کول. شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه راولاړ سو په بر صغیر کې، یعنی په دغه زموږ ته اسیا کې دی راولاړ سو. اولنۍ ترجمه په عجمي ژبه شاه صاحب ولیکل. فتح الرحمن د تفسیر دی دا په فارسي ژبه باندې دی. کله چې شاه صاحب ترجمې ته لاس واچوي الله عز وجل د پر لاس باندې د صدقه جاریه قبول کړ. نن د دنیا ټول د تفاسیر ډکه ده په فارسي ژبه په پښتو ژبه. نن خلک په قرآن پوسټ چې په قرآن کې شیش موجود دي. په خو خلکو دوام لاس نور شپام کوي قرآن ته لاس ورنوړي، په قرآن سره کافر کیږي. نو شاه صاحب رحمه الله فرمای یو آیت دا دی لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين یا وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد دعا اني مسني يضر وانت ارحم الراحمين درې حسبنا الله ونعم الوكيل دا څلور انی مغلوبا فانتصر دا 15. دا هغه آیاتونه دي چې هر نبی ته مشکل الله عزوجل هر نبی ته چې په خپل زمانه کې یو مشکل ورپېښ شوی د کفارو له طرفه د دنیا د ژوند له طرفه دغه اوراد ویلي دي الله عزوجل دا مشکل څخه خلاص کړی دي. نو درېیمه درجه چې زموږ نفسي خواهشات را قابو کړي هغه د ذکر کثرت دي. دغه ذکر هم باید سړی ونه کړي چې لیونی سي، اخر لیونی سي باره دماغ اوټ شي نه. په اعتدال کې په کثرت ذکر سره الله عزوجل انسان د دې ناروا او فحشا او څخه ساتي. بس د خبرې ډېرې سولې الله عزوجل دې د عمل توفیق رانصیب